دیران شوی گناهونا ستا په دربار کې می دی پورته خپل لاسونه یا الهی یا الهی د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره دی پورته خپل لاسونه یا الهی بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمة الله وبرکاتو ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د آخرت ویره درنو اوریدونکو حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دریم خلیفه و د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوه لورګانې په جلا جلا وختونو کې د ده په نکاح کې وي د حضرت ابابکر صدیق او حضرت عمر رضی الله تعالی عنهما نه وروسته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارکه ژبه حضرت عثمان ته هم د جنت زیری ورکړی شوی و ټول اسلامي هیوادونه چې په هغو کې شام، مصر، عراق او ایران شامل دي د ده د خلافت او امارت لاندې و برسیره پر دومره رتبې او منصب حضرت عثمان د الله رب العزت او آخرت څخه ویره داسې وه چې یو ځل یې د خپل غلام غوږ د جزا په تور تاو او د آخرت د ځواب ورکولو فکر دومره خفه که چې خپل غلام ته یې وویل ته دې بدله له ما څخه واخله او زما غوږ تاو کړه هغه غلام د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه امر ومانه او د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبارک غوږ یې په لاس کې ونیوه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه ورته ویل داسې نه په زوره سره یې تاو کړه ما ستا غوږ په زوره تاو کړی و په دنیا کې بدل ادا کول د آخرت له قصاص څخه ډیر غوره دي ګورئ د اسلام دریم خلیفه دی د حضرت عمر او د ابابکر نه وروسته نږدې کس محمد رسول الله ته حضرت عثمان دی د رسول الله په ژبه هغه ته د جنت زیری ورکړی شوی خو بیا هم د آخرت نه څومره ویریږي خپل غلام ته وایي چې راشه بدله دې مانه په دنیا کې واخله ځکه په دنیا کې بدل ادا کول د آخرت له بدلې څخه ډیر غوره دی د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه مبارکې سترګې به د الله د ویرې او د آخرت له ویرې تل لپاره لمدې وي او د دوهم ژوند د پړاوونو فکر تل ورسره و کله به چې له مخې کومه جنازه تیره شوه وبدرېد او بې اختیاره به یې له سترګو اوښکې روانې شولې کله به چې د قبرونو له خوا تیرېده دومره به یې وژړل چې مبارکه ږیره به یې په اوښکو لمده شوه خلکو به ورته ویل کله چې دوزخ او جنت یادیږي په تا کې دومره نرمي نه راځي په قبرونو کې کومه خاصه خبره ده چې تاسې دومره نارامه او بېقراره شئ حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه به وفرمایل چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد او وینا ده چې قبر د آخرت تر ټولو لومړی منزل دی که دا مرحله په آسانی سره تیره شوه نو بیا ټول منزلونه آسانه دي او که په دې کې مشکلات رامنځته شول نو ټولې مرحلې به سختې وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هم فرمایلي چې ما د قبر په شان خراب او له مصیبتونو څخه ډک منظر بل نه دی لیدلی حضرت عثمان د اسلام دریم خلیفه دی هغه ته په دنیا کې د جنت زیری ورکړی شوی د الله او د آخرت نه دومره ویریږي زما او ستا حال به څه وي چې تل لپاره ژوند په فساد او په ګناه کې تیروو د الله ویره او د آخرت ویره زما او ستا په زړه کې ځای نه لري نو درنو اوریدونکو
مسلمانانو ورونو او خویندو راځئ خپلو زړونو کې د الله ویرې ته او د آخرت ویرې ته ځای ورکړئ خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې د الله د اوامرو په رڼا کې او د محمد رسول الله د ارشاداتو او ویناو په رڼا کې تیر کړئ تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي او که خدای مه کړه ژوند مو په غفلت کې تیریږي هلته به رب العزت ته ځواب بیا ډیر سخت وي. همدارنګه حضرت علی کرم الله وجهه په ماشومانو کې لومړی کس و چې اسلام یې ومانه هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تره زوی و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تر ټولو ګرانې لور حضرت فاطمې رضی الله عنها خاوند او د محمد رسول الله څلورم خلیفه و. حضرت علی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خدمت کې او د اسلام په حمایت کې تل تر ټولو مخکې و. د رسول الله صلی الله علیه وسلم له لورې هغه ته هم د جنت زیری ورکړی شوی و خو بیا هم د آخرت له پوښتنو څخه ډیر زیات ویرېده چې اندازه یې د زرار اسدي له وینا څخه په ډیر ښه توګه معلومیږي. هغه د علی کرم الله وجهه د شپې د عبادت په باره کې داسې فرمایي قسم په الله ما حضرت علی رضی الله تعالی عنه په څو ځله لیدلی چې شپه به پای ته په رسېدلو شوه هغه به خپله ګیره په لاس کې ونیوله داسې به نارامه شو لکه چې مارچیچلی نارامه وي او په ډیر دردېدلي آواز به یې جړل او ویل به یې ای دنیا لاړه شه او کوم بل انسان تیر باسه ته زما مخې ته ولې راځې ته ولې ما خپل ځان ته په شوق راولې دا کار له ما څخه پوره نه دی ما تا ته 3 باین طلاقه درکړي دي زه تا ته نه درګرځم ستا عمر ډیر لږ دی ستا قدر او منزلت حقیقت نه لري چې د لارې توښه لږ ده سفر اوږد دی او لاره ویرونکې ده. ګورې درنو اوریدونکو د محمد رسول الله د تره زوی دی د اسلام څلورم خلیفه دی په دنیا کې محمد رسول الله په خپل ژوند کې هغه ته د جنت زیری ورکړی خو بیا هم د آخرت نه څومره ویریږي د حساب او د کتاب نه څومره ویریږي د الله څومره ویره د ده په زړه کې پرته ده. راځئ چې فساد پرېږدو راځئ چې بېنمازي پرېږدو راځئ چې حرام پرېږدو راځئ چې سود پرېږدو راځئ چې رشوت پرېږدو راځئ چې دروغ پرېږدو الله ته منقاد شو د آخرت ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړو د الله ویرې ته په خپل زړه کې ځای ورکړو تر څو رب العزت هغه سخته ورځ په موږ او تاسو باندې اسانه کړي. حضرت علی کرم الله وجهه له هر هغه شي سره چې انسان ته آخرت ور په یادوي مینه درلوده. یو ورځ هغه په هدیره کې ناست چا ورته ویلی ای ابوالحسنه ته دلته ولې ناست یې؟ حضرت علی رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل زه د دې خلکو ډیر ښه ملګری یم دوی په چا پسې بد نه وایي په چا باندې بد ګمان نه کوي او سړي ته آخرت ور په یادوي. یو ځل حضرت علی کرم الله وجهه هدیرې ته ولاړ هلته چې ورسېد قبرونو ته یې وکتل او وی ویل ای د قبر خاوندانو ای پخوانیو ای د وحشت او یوازیتوب خاوندانو ووایئ څه احوال دی زموږ خبر خو دا دی چې ستاسې له تللو څخه وروسته مال مو وویشل شو اولادونه مو یتیمان شول ښځو مو نور خاوندان وکړل دا زموږ خبرې دي تاسو هم لږ خپل حال موږ ته واوروئ. هغه وخت له حضرت علی کرم الله وجهه سره د کمیل په نوم یو سړی و هغه وایي له دې نه وروسته حضرت علی کرم الله وجهه ما ته وفرمیل ای کمیله که دوی ته د خبرو کولو اجازه وی نو دا ځواب به یې راکړی چې بهترین سر او سامان پرهیزګاري ده بل څه نشته که غواړئ چې دلته کامیابه اوسئ د الله نه وویرېږئ او تقوا وکړئ خو دوی ته د خبرو اجازت نشته. وروسته له دې حضرت علی کرم الله وجهه په ژړا شو او وی فرمیل ای کمیله قبر د عملونو صندوق دی او دا خبره د مرګ په وخت کې معلومیږي. د حضرت علی کرم الله وجهه دا عادت و چې کله به د لمانځه وخت را ورسېده نو په بدن به یې لرزه راغله او رنګ به یې ژیړ شو. چا ترې پوښتنه وکړه د دې علت څه دی کله چې د مانځه وخت راشي ستا په بدن باندې لرزه راځي او رنګ دې ژیړیږي. حضرت علی کرم الله وجهه وفرمیل د هغه امانت د ادا کولو وخت دی چې الله رب العزت آسمانونو ځمکې او غرونو ته وړاندې که خو دا ټولې له پورته کولو څخه عاجز شول او ما هغه پورته که اوس به وکتل شي چې هغه په پوره ډول ادا کولی شم او که نه. کله دې چې مونځ کړی آیا دا فکر ستا په زړه کې ګرځېدلی یا دا خبرې اوس نوې اورې؟ حضرت علی کرم الله وجهه به د خپل خلافت په دوران کې بازارونو ته هلته به چې کومو خلکو لاره ورکه کړې وه ده به لار ورښودله له باروړونکو سره به یې بارونه پورته کول
د چا د څپلیو تسمه به چې وشلیدله او وبولیدله هغه به یې راپورته کړه او ورته به یې ورکړه او دا آیت به تلاوت کوه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. د آخرت هغه کور خو به د هغو خلکو لپاره ځانګړی مخصوص کړو چې نه په ځمکه کې خپله لویي غواړي او نه د فساد کولو اراده لري او نیک عاقبت یوازې د پرهیزګارانو لپاره دی. ګورئ چې د الله نه څومره ویریږي، د آخرت څومره ویره د حضرت علي کرم الله وجهه په زړه کې پرته ده. ما تا چې په غفلت سره ژوند تیروو، بس د دنیا لاسته راوړل مو اصلي هدف دی، دا تمیز او تفکیک پکې نه کوو چې حلال دی او که حرام. آخرت کې به الله ته څه ځواب وایو؟ راځئ د الله نه ویریږئ، د آخرت نه ویریږئ، خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله د احادیثو په رڼا کې تیر کړئ. حضرت علي کرم الله وجهه د خپل عمر په وروستیو ورځو کې خپل زوی حضرت حسن رضی الله تعالی عنه ته یو ځانګړی وصیت وکړ. ټول وصیت نشم را نقل کولی، خو دلته د هغه وصیت څو برخې را اخلم چې د آخرت فکر سره تړاو لري. خپل زوی ته وایي زما د زړه ټوټې دنیا زه پرېښودم او شا یې راواړوله او روانه ده، خو د زمانې د حوادثو یاغي اس زما مخالفت ته تیار دی. زه ګړۍ په ګړۍ آخرت ته په نږدې کېدو یم. له دې څخه مې دا پند واخیست چې د دنیا د ټولو شیانو څخه یې بیزاره کړم. بیا ورته وایي زما د ځیګر ټوټې له هر څه نه مخکې زه تا ته د تقوا وصیت کوم چې د ژوند په ټولو څانګو کې ته د الله رب العزت پوره اطاعت خپل شعار وګرځوه او هر وخت خپل زړه د هغه په یاد تازه ساته او د هغه رسۍ ډیره کلکه ونیسه، نو د چا رسۍ به له هغې زیاته کلکه او همیشنی وي. د پند او نصیحت په غذا سره خپل زړه ژوندی وساته، د زهد او تقوا په واسطه د هغه حیوانیت له منځه یوسه او په هغه کې د یقین زور پیدا کړه، د عقل او پوهې له نور څخه یې ډک کړه، د مرګ په ډیرو یادولو سره هغه د خپل ځان تابع وګرځوه، د غفلت پرده یې څیرې کړه تر څو هغه د مصیبتونو او غمونو لیدلو څخه پند واخلي. هغه ته د تیرو خلکو حال بیان کړه، هغه قومونه چې له تا څخه مخکې هلاک شوي دي د هغو دردناکې پیښې ولوله، د هغوی کورونو ته ورشه او د هغوی نښې او آثار وګوره او فکر پرې وکړه چې څومره ښکلې ودانۍ یې جوړې کړې وې او د هوسایي څومره سامان یې برابر کړی ول او هغه ټول بې ګټې شول. اوس به الله ته ورځي، الله به ترې پوښتنه کوي. حضرت علي کرم الله وجهه خپل زوی ته وایي ته ووایه چې اوس هغوی چیرته دي؟ هوکې، اوس هغوی خپل دوستان او خپلوان ډیر زیات مال او دولت او خپله کورنۍ او اولادونه ټول پرېښودل او د قبر یوازیتوب ته تللي دي. هغه ځای ته تللي دي چې هلته مال، دولت، کورنۍ او اولاد هیڅ ګټه رسولی نشي. تا ته وایم ګرانه پلاره، کله دې د حضرت علي کرم الله وجهه په شان خپل زوی ته نصیحت کړی؟ تا ته هم وایم ګرانې مورې، کله دې د حضرت علي کرم الله وجهه په شان خپل زوی ته وصیت او نصیحت کړی؟ یا تاسو په دې باندې خوشحاله یې چې اخلاق و اعمال و لباس هر څنګه وي ما ته د دنیا راوړي، د آخرت په ورځ به الله ستا مور او ستا پلار نه پوښتنه کوي. بیا خپل زوی ته وایي زما د سترګو رڼا، په خپل لږ عمر مه غولېږه، په مرګ هیڅ باور نشته، ته به هم یوه ورځ ناګهانه هلته ولاړ شي، ځکه له سفر څخه مخکې د سفر توښه برابره کړه او آخرت ته ترجیح ورکړه. الله دې موږ ته هم په دنیا کې د نیکو اعمالو توفیق راکړي چې خپل ژوند د الله رب العزت د کلام په رڼا کې او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ارشاداتو په رڼا کې تیر کړو او د آخرت توښه برابره کړو. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. وای د ګناهونو معافي غواړم، ستا په دربار کې ربه ژاړم، ستا په دربار کې ربه ژاړم، دې رانه شوي ګناهونه نور می توبه د بیا بن کړم بدګرونه. یا الهی تیرانه شوي ګناهونه ستا په دربار کې مې دي پورته خپل لاسونه. یا
درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه د ام المؤمنین حضرت عایشې رضی الله عنها له مقام او مرتبې څخه به کوم مسلمان بېخبره وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته له ټولو بیبیانو څخه ډیره نږدې او غوره وه. د هغې د ظاهري او باطني ښېګڼو او صفاتو له امله په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې بې اندازې ګرانه وه او هر ډول ډاډګیرنه به یې ورکوله او ډیره به یې نازوله. د دې غوروالي سره سره به تل په عبادت کې ډیره مشغوله وه. سره د دې ښېګڼو د آخرت د فکر په هکله داسې وه چې زیات وخت به قیامت او په هغه کې راتلونکي حالات او پیښې رایادولې او ژړل به. یوه ورځ حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها ته د دوزخ اور یاد شو. په ژړا شوه. محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله ولیدله نو پوښتنه یې وکړه عایشې ته ولې ژاړې؟ حضرت عایشې رضی الله عنها عرض وکړه ما ته د دوزخ اور را په یاد شو ځکه ژاړم. تا ګرانې مورې کله د دوزخ اور یاد کړی او کله دې د هغه سخت اور د وجې نه ژړلي اوښکې دې تویې کړي د الله نه دې پناه غوښتې؟ له دې سره حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها له محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه آیا تاسې به د قیامت په ورځ خپل عیال او کورنۍ په یاد ولرئ؟ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل په درې ځایونو کې به هیڅوک د چا په یاد نه وي. اول په میزان کې تر څو چې دا معلومه نشي چې د نیکیو اعمالو پله یې درنه ده او که سپکه څوک به نه یادیږي. نه به د چا پلار یادیږي، نه به مور یادیږي، نه به خور یادیږي، نه به ښځه یادیږي، نه به اولاد یادیږي. دوهم هغه وخت چې ورته وویل شي چې واخله او خپله عملنامه ولوله او معلومه به نه وي چې عملنامه یې په ښي لاس کې ورکول کیږي او که د شا له لورې په کیڼ لاس کې. دریم هغه وخت کله چې د دوزخ له پاسه په پل صراط په احتیاط سره تیریږي. دا درې وختونه ډیر حساس دي. سلامتی او خلاصون د هغه چا لپاره دی چې د نیکیو پلی درنه وي او عملنامه په ښي لاس کې ورکړی شي او له پل صراط څخه په سلامتي سره تیر شي او جنت ته ننوځي. لږ فکر وکړئ درنو اوریدونکو، په ځانګړې توګه خویندو. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها څوک وه؟ د محمد رسول الله ګرانه میرمن، له سره تر پښو د هغې ایمان، د هغې عمل، د هغې مرګ، د هغې ژوند ټول د الله رضا په خاطر و. خو د آخرت مرحله دومره حساسه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته د تسکین او ډاډګیرنې په ځای خبرداری ورکړ. په یو روایت کې دجال یاد کړ. له ډیر فکر او غم څخه ژړا ورغله. د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لمسی حضرت قاسم بن محمد بن ابوبکر وایي یوه ورځ سهار د خپلې ترور حضرت عایشې رضی الله عنها په خدمت کې حاضر شوم. هغې د څاښت لمونځ کوه. په ژبه دا آیت شریف و فمن الله علینا ووقانا عذاب السموم. په پای کې الله په موږ فضل وکړه او موږ یې د سوځونکي باد له عذاب څخه وژغورلو. قاسم بن محمد وایي چې حضرت عایشې دا آیت تکراروه او ژړلې. ما لږ وخت د هغې له لمانځه څخه د فارغېدلو انتظار وکړه، خو کله مې چې انتظار اوږد شه فکر مې وکړه چې لاړ شم او د بازار کار مې وکړم او بیرته راګرځېدو کې به سلام ورته وکړم او بیا به لاړ شم. قاسم بن محمد وایي زه بازار ته ولاړم، هلته مې خپل کار وکړ او بیرته راغلم. ومې کتل چې دا په هماغه شان آیت تکراروي او جاړي. حضرت سعید بن مسیب رضی الله تعالی عنه روایت کړی چې یو ځل حضرت عایشې رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ یا رسول الله له کله چې تاسې موږ ته د نکیر او منکر د سخت آواز او په قبر کې د وهلو یادونه وکړه په هیڅ شي مې ډاډګیرنه نه کیږي او د قبر فکر ما ډنګروي او خواروي مې. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې دا خبره واورېدله ویې فرمایل ای عایشې د نکیر او منکر سخت آواز د مسلمان په غوږونو داسې ښه لګیږي لکه څنګه چې په سترګو رانجه ښه لګیږي او د قبر راګیرول د مؤمن لپاره داسې آرام ورکوونکی محسوسیږي لکه مهربانه مور چې زوی له سردرد څخه شکایت کوي او هغه یې سر ورو ورو ورچابي کوي او کیمنډي. خو ای عایشې د الله رب العزت په باره کې د شک کوونکو لپاره لویه تباهي ده. هغه خلک په قبر کې داسې ځپل کیږي لکه چې یو ډیر غټ کاڼی هګۍ ماتوي. تاسو یو لوی کاڼی په هګۍ باندې واچوئ، هګۍ څنګه ځپي؟ نو هغو کسانو چې خپل ژوند په فساد، منکرات او په فجایو کې تیر کړی په قبر کې به همداسې ځپل کیږي. د حضرت عایشې رضی الله عنها د آخرت د ویرې داسې حال و چې ویل به یې کاشکې زه ونه وی چې هر وخت مې د الله رب العزت پاکي بیانولی او د آخرت له ما څخه هیڅ غوښتنه نه وی. کاشکې زه د خاورو یو ډیری وی، کاشکې چې زه پیدا شوی نه وی، کاشکې چې زه واښه وی. حضرت عایشې رضی الله عنها باندې د آخرت فکر داسې مسلط و چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه به په قیامت کې د پیښېدونکو حالاتو په هکله ویرونکي او د تشویش وړ پوښتنې کولې. حضرت عایشه پخپله وایي
ما د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه په ځینې لمنځونو کې دا دعا واورېدله چې رسول الله به ویل اللهم حاسبني حسابا یسیرا، یا الله له ما سره آسانه حساب وکړې. ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه ای د الله رسوله آسان حساب څه ډول دی؟ رسول الله ځواب راکه ان ینظر فی کتابه فیتجاوز عنه انه من نوقش الحساب یومئذ یا عیشة هلک. آسان حساب دا دی چې الله تعالی د یو انسان عملنامه ګوري او له هغې څخه تیر شي. ای عایشې په دې ورځ کې کله چا سره حساب کتاب وشي نو پوه شه چې هغه هلاک شو. یوه ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل د قیامت په ورځ به ټول خلک بربنډ لوڅې پښې او ناسنته راپورته کیږي او د الله په حضور کې بدریږي. حضرت عایشې رضی الله تعالی عنها چې دا خبره واورېدله محمد رسول الله ته یې عرض وکړه ای د الله رسوله ټول نر او ښځې به یو ځای په همدې حال راپاڅېږي چې یو به د بل لوڅ بدن ویني. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ځواب کې ورته فرمایي معامله به له دې څخه ډیره سخته وي چې خلک دې یو بل ته وګوري. مطلب دا دی چې د دې ورځې ویره وحشت او غم به دومره زیات وي چې هیڅوک به د خپل یا د بل د تن او بدن په فکر کې نه وي، ټول به د خپل خلاصون چرت وړي وي. ګورئ د محمد رسول الله میرمن ده، رسول الله ته ټولو میرمنو کې ډیره ګرانه ده، ام المؤمنین ده، د ابابکر لور ده، بیا هم د الله نه څومره ویریږي، د آخرت څومره فکر د دې په سر کې پروت دی. تا ته وایم ګرانې خورې کله د الله نه ویرېدلی، کله دې د آخرت په اړه فکر کړی چې الله رب العزت به هلته ما سره څه حساب کوي. الله دې زموږ په حال باندې رحم وکړي، الله دې موږ ټولو ته هدایت وکړي. په همدې هیله درنو اورېدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. وای ډېر مې منلي د شیطان دي، لوبې مې کړې په خپل ځان دي، لوبې مې کړې په خپل ځان دي، دي رانه شوي ګناهونه د قدردان عمر می تیر د پخوندونه. یا الهی تیرا نشوی گناهونه، ستا په دربار کې می دی پورته خپل لاسونه. یا الهی وای رب استاد تو بگار یم، په دین امام شکر گزار یم، په دین امام شکر گزار یم، دیرا نشوی گناهونه قدرات میں بچ کړي تل غضبونه. یا الہی تیرا نشوی گناهونه، ستا په دربار کې می دی پورته خپل لاسونه. یا الہی وای محروم می ما کړی له جنت، بل د نبی د شفاعت، بل د نبی د شفاعت، دیرا نشوی گناهونه بمی کوي شفاعتنا. یا الہی تیرا نشوی گناهونه، ستا په دربار کې می دی پورته خپل لاسونه.
یا